اخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی او نن ما هغه سوالونه را جمع کړي کوم چې داسې د تجارت او د بیو مبارک یو ځکه چې دا اهم مسایل دي او زموږ ته ضرورت راځي. دا یو سوال ورور کړی دی وی زمونږ تجارت دی مارکیټونه دي سامانونه خرڅوو نو کله ناکله موږ پکې ډسکاونټ لګوو چې یاره د پلاني تاریخ نه پلاني پورې دا ډسکاونټ دی او دا دي او دغه دي. نو چا راته دا ووایي چې دې کې دوکه راځي یا عفوا دې کې ظلم راځي ریټ ته د بازار خرابوي نو چې دا به جایز یې او که نه؟ جواب دا طریقه خو عامه دنیا کې چلیږي په بازارونو باندې څه وخته پورې ډسکاونټ لګوي دې لپاره چې کسټمر او اغوستونکي ځان ته راکاږي. اکثر اهل علم د دې په جواز باندې فتوا ورکوي. یو سړی دی هغه سامان خرڅوي د هغه ریټ نه کم ریټ چې په بازار کې چلیږي او دا سامان د ده دی نو دا جایز دی ځکه چې دلیل په دې دا دی چې دی د دې مالک دی د سامان او شریعت دا وایي لکه حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دي چې الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې هغه کله بیه کوي نو اسانتیا پکې کوي چې څه شی اخلي م اسانتیا پکې کوي. نو دلته یو قسمه د اسانتیا کړې ده د خلکو سره نو هېڅ خبره نه ده. بله مسله هغه دا ده چې دا خو د ده سامان دی او دی په خپله مرضۍ په 10 روپۍ دی او دی په خپله مرضۍ به 15 خرڅوي نو د خپله مرضي دا خرڅوي الا په یو وخت کې دا کار نشي کېدی چې کله مشران د مسلمانانو ولی امر حکومت دا وایي چې داسې کار به نه کوي ځکه چې د دې د راسه بازار ته نقصان رسي. بعضو حالاتو کې بعضو ملکونو حکومتونه په دې باندې پابندي هم لګوي ځکه چې هغه وخت کې اقتصادي حالات د ملک خرابي او که دا قسمه کارونه پکې کېږي نو د لاسه نقصان ډېرېږي کمیږي نه نو په داسې وخت کې به ته بیا ځان ساتي چې کله نقصان خلکو ته یا نورو تاجرانو ته رسي. نور عام اوقاتو کې دا کار جایز دی په دې کې څه حرج هغه نشته.